د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت نړیواله ورځ ننګرهار کې په داسې مهال ونمانځل شوه چې په ختیځ کې د یو شمېر رسنیو شته خبریالانو له لوري د یو ګډ کنفرانس پر مهال داسې اندېښنې وړاندې شوې چې د وسلوالو ډلو له لوري د تهدیدونو او ګواښونو ترڅنګ د دې ولایت د شته ادارو مسؤلین ورسره پر وخت معلومات نه شریکوي او د پردې تر شا یې پټ ساتي. خبریالان وایي که څه هم د تیر کال په پرتله د خبریالانو ژوند ته پاملرنه شوې، خو وایي په ځینو حالاتو کې د اطلاعاتو اخیستلو پر مهال د یو شمېر ادارو مسؤلینو او نورو وسلوالو ډلو له لوري تر مرګوني حالت ګواښل شوي چې د چارې مسلک ته زیان رسولی. متاسفانه ډېر معلومات دي چې هغه د رسنیو نه پټ ساتل کېږي. تاسو وګورئ هر کله چې د سولې کوم پلاوی راځي دلته یوازې موږ یې په رسنیو کې ظاهرا هغه څه ګورو. د رسنیو یوه مهمه وظیفه دا ده چې هغه فکرونه جوړ کړي، ذهنونه روښانه کړي. خو موږ به په څه شي باندې ذهن روښانه کوو چې کله موږ ته خپله مسایل تیارې. تاسو ټولو لوستي دي خبریالان یاستئ چې خپله خبریال په یو موضوع پوه نه وي، خپل لیدونکی اورېدونکی څنګه پوهېږي. که زه یې بربنډ ووایم زموږ ملګري ښایي تر د طالب نه ډېر د ځینو حکومتي چارواکو نه ویره ولري. دا به مبالغه نه وي. دلیل دا دی چې هغوی ځمکې غصب کړي، هغوی چور کوي، هغوی باجونه ټولوي، هغوی غلا کوي او دوی نه غواړي چې خبریالان په وړاندې خبرونه جوړ کړي او که کله جوړوي نو دوی بیا ورته مشکلات پیدا کوي. په دې کې ځینې حکومتي اشخاص هم ننګرهار کې د نور ولایتونو په پرتله باندې مافیایي کړۍ ډېرې فعالې دي. خبریالان د فشار لاندې نیسي، ګټې د دوی چې خوندي نه وي، هر ډول جنجال ورته جوړوي. موږ ډېر مثالونه درلودل. په ورته وخت د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بیا وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کچه 50 سلنه ښکته شوې او په ولایتي کچه خبریالانو ته د اطلاعاتو ورکړه کې اسانتیاوې برابرې شوې دي. موږ هیڅ ارقام پټ کړي نه دي د زخمیانو، د تلفاتو، د واقعاتو، ځکه دا د ولس حق دی چې باید شریک شي. او دونه به م کړي وي چې معلومات څخه کول غواړي. ځکه یو ساعت پس، 2 ساعته پس اوس که یو سړی ماته سمدست زنګ وایي پیښه وشوله او ته ماته سمدست معلومات راکړه، دا مشکله ده. په هېڅ ځای کې څوک نشي ورکولی. ختیځ کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي که څه هم د تیر کال په پرتله دې ولایت کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوي، خو اطلاعاتو ته پر وخت د نه لاسرسي ستونزه چې خبریالان ورسره تل لاس او ګریوان وي لا هم په خپل ځای پاتې ده. همدرد د جګړې له ښکېلو خواو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. ښه مرغه چې په ننګرهار کې بیا د جرایمو ګراف ټیټ شوی دی. سږکال یې موږ د مرګ ژوبلې پیښې نه درلودې، یوازې 6 پیښې چې هغه هم تلیفوني تهدیدونه وو دا مو ثبت کړي دي چې په دې کې 3 تنه ښځینه وې. دا ستونزې که څه هم موږ د امنیتي ارګانونو او کشفي ارګانونو سره شریک کړې وې، هغوی تر خپلې وسې پورې هغه ساحه د پوښښ لاندې نیولې وه، خو د هغه کلتوري محدودیتونو له وجې چې په ننګرهار کې موجود دي د ښځینه ژورنالستان دې ته اړ شولې چې دندې پرېږدي. د معلوماتو په اساس د 2001 کال نه تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې 1000 خبریالان د مختلفو لاملونو له امله وژل شوي. له جملې 109 تنه افغان خبریالان دي چې په دې شمېر کې 10 سلنه ښځینه خبریالانې هم شاملې دي.